جوړې محمد خان وای قسم دې کړم د مینې سپرلی خور شوم وطنه چاتنا کولې نشو خيارانو چې کولې شم غمکار چاتن کارنو او په کتاب زمانه شته شمزار
پزمکه باندې جنگ جنگ او خامخا پکې یو سترګې پټوي نو او یو نه پټوي برګې پټوي دلې نه زو په دنیا کې رنگ پرنګ خلق شته دی او خلق شته دی هم بننګ هم بننګ خلق شته دی هم بننګ هم بننګ شموزو کې دي سیاه ډنډو کې دی بل کله د نامۍ شربت خيل علي بخيل او مدخيل پروري کې دی یو مزید هميله سایل د مخه ډیر دی په ما ګران دې جنګ کې سر وی خیله دی بی خیله دې بل روري امت خیل دې بل بل دریواله پروري کې سره یو دی په خدمت کې دی یو بل وړاندې په دو دی او تو تکان کې شته یو قام سلطان خیله زه شاعر وایم سلام په بېلا بېلا سرني خیله سلطان خیلران په بیده دی سم نقار سره دی او چې د ولای پکې سنه حکاره او خبره هم د سراسر د ټوله
شالمار میوزک سنټر بازار بدخیله د وحید ګل دکان. سلای چیر دکړه د سرکار واری سرنی خیلو لپدی ورغه قارا سرانی خیلو الجنا منی قانونا او زیاده هم د هیچانا منی پختونا سرنی خیل پدی خبر او سلاکار شو سلطان خیل سر ټول جنگ ته تیار شو سرنی خیل و بی خیل و مت خیل او پدی جنگ کی دی او بل لري بیلا او کلمو شوی ورته جوړ د غر سر کې سرنی خیل مورچو کې کېناست په غر کې رسو ځانونه برید طبقه ده او ټول یو بل سره وکړه دا لوزونه او رسو به تر خپل برید خپل سانونه او راکوي په خوښانه دا زموږ حق فیصله به اوس حضور کوو مطلق په دې ځمکه باندې مړه زموږ او په دې ځمکه مړه زموږ موږ خپل پې ورکوو دا خپل سرونه مړه زموږ دي ډېر نیکونه په دې ځمکه باندې مړه زموږ نیکونه مونږ هم پرې ورکوو دا خپل سرونه او که بایللې مونږ وي مونږ یې منو
چې ور روان شو دې خبر په ملکان کې افسران شو افسران ځان سره کلاس پایانا هغه جم د جنگ مقام ته شروانه سرنی خیل تلی زملکن او راجو عایشه د جنگ پلار کی خنده سرنی خیل باندې لیز وکړي ډزیا هر سړی ته یې ویل وړاندې بنځیا من خبر کې ستاسو څه مطالبه ده چې غصه در باندې دومره غضبه ده او سرنی خیل شو په خپل منځ کې سلاکاره पता याद साथ है शालीमार म्यूजिक सेंटर बाजार बटखेला द वहीद गुल दुकान نشته سره دیو کلار لار حکومت چوک رقم فیصله او په منلو کې نه کوو خلار او سره مې خالي ودي کیس لمنګه کله سلطان عدالت کی ده بلله مکماتی گٹلی پا قانون اور تیان پریدو بالکل پا جندون او پیسلا دا عدالت چنمانی دیا شهید په خوا کې سرنی خیل ورته وکړې پاکې پاکې دې خبرې له ورغلې تحصیلدار سلطان خیل ورسره کړی تکرار او سرنی خیل آزاد په دې باندې غوسه او تحصیلدار سره اقرار باندې خپه سرنی خیل په دې باندې خپه
تاسو ته باجوړ کې باندې مې پوهه سراسر کا جلانی ویلي قومي ده دا خبره
د قام سره زه وکړم مشوره بیا به تا ته دا خبره کړم ښکاره او جلاني خپل قام ته وویل یارانو خبر کې کشرانو مشرانو خیال مې څه دی ځوانانو ما خبرې کوي په حوال باندې مې پویه سراسر کوي او قام مې دغه شان وویل جلاني ته او سلطان خېلو خوښه کړې درباني ته او سره مې خېل وایي او سره مې خېل وایي موږ سوراني خېل ویلې موږ ټوټکان ولو ملامت مې په خپل حق پسې خورو سلطان خېل د سوراني خېل په دې خیال او چې خبر شو خبره هم دې په حاله او د سپیکر باندې وکړو هلانه او کړو خبر یې خلک ټول د ټوټکانه او ویل یې کړي سرنې خېلو فیصله ده چې ورځو پر سلطان خېلو محمد مشرانه سلطان خېلو هغه د خپل ټوکسانه راجما کشرانه مشرانه ورسره ناظم الله هم موجود دی او د دې جنګ په غم او په دې جنګ په غم ورسره ناظم الله هم موجود و د دې جنګ په د غم په دړ باندې تربیت او ورسره ناظم الله هم موجود و او د دې جنګ په غم به در باندې تربیت و سلطان خېلو جیلاني وایي د ویرې سرک بند کړو خبرې نه کوم ډېرې سلطان خېلو د سرک په منځ کې کنده او کله زړه لارې کله بنده او ماشوم دي د ماشوم او ماشوم دي د ماهر ګل د شربت او بما ډاکلې وو او بما ډاکلې وو په جل کې خو هلال نشي نصیب دې بیماره او په دې وجه اکبر شاه بنده ولاره جیلاني وایي ماشوم مرشه په لار کې او پلار او مور یې شو ستی د قمندار د ماشوم لاسې راواخیستم د باران د سرکار وړاندې یې کېښود مختیار په دې ځمکه باندې مې مراندې نولسه او په دې ځمکه باندې مې په دې ځمکه باندې مې منډه تلسه او په دې ماشوم سره پوره شو نولسه جلاني هغه شان ویل خپل قام ته عزیزانو غوږ نیونیسئ کلام ته
شو هم د جنگ نه هم بغیر او سچ وایي افسران من بې منو من د نه بدماشان من بې منو او ډېرو خیالو تحصیلدار سید احمد جانا هغه وکړو هغه ځای کې دا بیانه شي بحل دا مسله شالیمار میوزک سینٹر مین بازار بٹخیلا پروپرائٹر وحید گل میراج گل غزب سلامو داشان وویل بیا تحصیلدار سید احمد جان او مقرره به منډي له یو جرګه کړو په جرګه د شرع په جرګه به دا شرع غوټه فیصله کړو هر طرف نه به سلور کسان شي او ترې په ډډه به د دواړو مدیان شي او سرني خیلو ته ویل سید احمد جانه تاسو راکړئ ماله اوس نهه کسانه فیصله چې کوي دې هر څنګ تیار یو سرني خیلو ورته ویل من تیار یو اثر ګل او همان ګل او بل ودانه او جلانی او ګجر خانه ګل حکیم اکبر علی پکې شامل دي او اخون حیف ورسره دی ټول او اخون سر هم ورسره ټولې خیل دي او شو سلور د سلطان خیلو کې د غوږه او سرني خیل شو هم سلور مکه وزوږه او اقدامات دره جرګې له مقرر کړه او ځان دې پویا د کیسې په زیر زور کا افسران پکې د دواړو ویجن شو په تفصیل کې د دې کیس د حل کېدو کمانډر سجاد علي واوره بیانه او موجود په ځای کې په خشان شه حاضر ناظم علی همایون خان هلته نور هم موجود ډېر افسران او اے پیر صاحب جبار شاه او بل لیډر بل حسب هم ورسره و شاه خبره هم پکې استاد محمد بابو یارانه په دې جر هم ډېر خپه و هوښیارانو
بیا جرګې فیصله وکړه اوس نومونه او موږ له راکې راته وکړي دستخطونه یو میجر فضل کریم بالقادر خان یو شاطر ورسره میان شاه جهان سورني خیلو د طرف نه دا کسان ورلې ورکه ضمانت کې په خشانه زمونږ د دکان پته یاد ساتئ شالیمار میوزک سنټر بازار بدخیله د وحید ګل دکان سلطان خیلو ورته سلطان خیلو والله هم په اتفاق مقرر ازي احمد کوبل مشتاق او یوین محمد المتن پکې تارل کو بل شامل ور سره عبد الکبیر کا سلطان خیلو ضمانت کې دا کسانه ورله ورکه په قصه پویه کزان فیصله د دې جرګې د سوري لاندې کولی شي چې څه به کېږي وړاندې دا قصه په دې ځای ورسېده سرې ته مګاخیږي دې شای څوک ضررې ته او ځکه هم دواړو ډلو ته پیله او جنګ کې نشته بې تاوانه ساسیله سره ټیکې دا څو ورځې ژوند په مینه او تو یو ویله محمد یو بل وینا جنګ هیڅکله خبره ونه خلاصېږي که سوچو کې خلا خپسې ورانېږي او دا قصه په دې ځای ختمه شوه قربانو